څنګه کولی شو ملګرو چې د جیمیل لپاره خپل ایمیل یا کنټاکټ انفو چې کوم د هغه چینج کړو، او څنګه کولی شو چې د همدغه جیمیل لپاره یو نوی پاسورډ وټاکو، دا په داسې حال کې چې هغه پخوانی پاسورډ راته یاد هم نه وي، او همداشان څنګه کولی شو چې د جیمیل نوم چینج کړو. نو دغه ټولې ستونزې چې څوک یې لري په همدغه ویډیو کې به تاسو ته ښایم. رابشئ تاسو خپل جیمیل به راخلاص کړئ، دلته پاس وګورئ، پاس کونج کې زما د جیمیل اکاونټ دی، په همدغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، دلته به وګورئ منیج یور ګوګل اکاونټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، لږ به انتظار شئ. دلته دغه برخه راخلاصه شوه، دلته پرسونل انفو ته به راشئ. کله چې پرسونل انفو ته راغلی، دلته پاس وګورئ یو ایمیل دی، همدغه ایمیل په برخه کې ته کولی شئ چې بل ایمیل هم ورته اډ کړئ. دلته چې کله کلیک ورباندې وکړ، نو لږ شان به انتظار شي. ښه، دلته ته کولی شئ اډ ریکوري ایمیل کې یو بل ایمیل هم ورکړئ، اضافي ایمیل کې وي، او فون نمبر کې کولی شئ بل د موبایل شماره ورکړئ. ډیټا ورسره به ته لاندې راشئ، دلته به راشئ ګوګل پاسورډ. ګوګل پاسورډ باندې چې کله کلیک وکړئ، نو دلته به تاته یو صفحه راخلاصه شي چې ته کولی شئ بغیر د پخواني پاسورډ څخه خپل یو نوی پاسورډ څنګه کړې ورکړې. دلته د موبایل ته کوم کوډ ورکړی و، همغه کوډ به دلته ورکړې، فینګر پرنټ یا پیټرن یا کوم بل یو پین و، هر یو چې و، نو هغې وروسته به ته مخکې دغه سټیپ طی کړې او مخکې به لاړ شي. ښه، دلته رسما وګورئ دوه اپشنونه درکوي، پس درته وایي نیو پاسورډ یعنې نوی پاسورډ ورکړه، او کنفرم پاسورډ څنګه کړه کنفرم کړه. نو دلته به تاسو څنګه وکړئ، خپل نوی پاسورډ به ورکړئ، او پاس وګورئ نیم په ځای کې تاسو کولی شئ چې خپل د جیمیل اکاونټ نوم څنګه کړئ چینج کړئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښوي، لازمه د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.